أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين صدق الله العظيم. सूरत आल इमरान सलोरमा सिपारा 93 नंबर आयात। यहूदियानो पैगंबर अलैहिस्सलाम और सहाबे किराम तवील कि तासो आए च मंग द इब्राहिम अलैहिस्सलाम प मिल्लत बांधियू नो दा संग तासो द इब्राहिम अलैहिस्सलाम प मिल्लत बांधे हालदार च इब्राहिम अलैहिस्सलाम बांधे और दाग़ प खानदान बांधे द उखानो पे और ग़ुखे हराम वे और तासो खुरे नो संग दाग़ प मज़हब बांधे। अल्लाह पाक दे जवाब कई कि दा कम सीजुना उस खलक खुरी दा टोल द इब्राहिम अलैहिस्सलाम प वक्त के हलालू तौरात ला नाजिल नो और दा सीजुना हलालू कि कल तौरात नाजिल शो नो बेशक ब्या प तौरात के खास प बनी इसराइल बांधे बाजी सीजुना हराम करी शिविरी खुदा उखानो पे और ग़ुखे द तौरात न मख के याकूब अलैहिस्सलाम द यो कसम द वजना पखपल पजान हराम करी। याकूब अलैहिस्सलाम बांधे यो बीमारी रागले वा पदे खपबान यो दर्द राजी और दग दर्द ता इरक़ुन नसा वई इरक़ुन नसा अपला खराब शी और पदे के दर्द पैदा शी दा ढेर सख्त दर्द हो। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो ढेर तकलीफ हो याकूब अलैहिस्सलाम था याकूब अलैहिस्सलाम तो तकलीफ हो नाग नजर उमन या अल्लाह का जमा दखपे दा दर्द दिखन कम महबूब खुराक के जमा दे जबाग तर्क कम प्रे बेदम न याकूब अलैहिस्सलाम नजर मान ले दर्द खुदा पाक कलार क और प खुराकुन के दागम महबूब खुराक द उखानो पे और द उखानो ग़ुखे वे नाग़ ब्या द उखानो पे और ग़ुखे महबूब खुराक वाक़े बन क आग पजान बांधे द नजर द वजना हराम करी दी। ब्या द याकूब अलैहिस्सलाम औलाद कि बाबा ता कतल कि दिए न खुरी न अगवीम दा खुराक बन क तो चे कल तौरात नाजिल शो
نو په تورات کې بیا د دې حرمت حکم راغلی دی. پخوانو شریعتونو کې داسې نظر کول جایزو، زمنګ په شریعت کې دا نظر جایز نه دی چې ته نظر ومنې چې کم شیز مې ډېر خوښ دی هغه به نه خورم. نو دا نظر جایز نه دی. که قسم دې کړي دا قسم به مات کړي او دغه خوراک کوه. پیغمبر علیہ السلام یو ځل له شاتو نه قسم کړو شات به نه خورم. اللہ آیات رو لے گا یا ایوہ النبی لما تحرم ما احل اللہ لکا. کم سیز چی اللہ حلال کردی ولی حرام ہے ما حرام ہوا دا خوراک شروع کا دا قسم کفارہ ورکا. یعقوب علیہ السلام نظر من لیو اور اغی نظر دا وجنا دا اوخانو پہ او غوخی پزان باندے حرام کردی. دا دا ابراہیم علیہ السلام وقت کے حلالو حرام نو. کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل، طول طعامنا کان حلا حلالو لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل دا پارا الا ما حرم اسرائیل علی نفسه، مگر اغس کہ یعقوب علیہ السلام حرام کریو پزان باندے. اسرائیل یعقوب علیہ السلام من قبل ان تنزل التورات، مخکد دین چی تورات نازل شوی. قل فأتو بالتورات، قل پیغمبر علیہ السلام فرمایا فأتو روڑے تاسو بالتورات تورات، فتلوها پس اوللے تورات ان کنتم صادقین، کچر تاسو رشتنی ہے. کرشتنی چی ابراہیم علیہ السلام پا زمانہ کے دا اوخانو پہ او غوخ حرام ہوئے روڑے تورات پا کراتو خائے. تورات ستاسو کتاب دیو خائے پکی. نو تورات کے دا شے نشتا. نو تورات کے دا حکم نو کہ دا ابراہیم علیہ السلام پا وقت حرام، نو بیا دروغ جنیے. یہود دا چیلنج منظور نکڑے شو، نو دا یہود دروغ ثابت شو او زمانگ دا پیغمبر علیہ السلام صداقت ثابت شو. دا زمانگ دا پیغمبر علیہ السلام دا صداقت یو بل دلیل قائم شو کہ یہودیان دروغ جن دی او دا اخانو پے او غوخی پا ابراہیم علیہ السلام حلال. فمن افترا علی اللہ الکذبا، پس اغسوک چی تڑی پا اللہ پاک بانے دروغ من بعد ذالک دا دین رستو، فاولائک هم الظالمون، پس دغا کسان ظالمان دی بے انصاف دی. قل صدق اللہ، او فرمائے پیغمبر علیہ السلام صدق اللہ، اللہ رشتیا ویلی دی. فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا، پس تابداریو کہتا سو دا دین او دا ملت دا ابراہیم علیہ السلام چی دا باطل نا حق طرف تمائلو. وما کان من المشرکین، او نو ابراہیم علیہ السلام دا مشرکانو دا ڈلید. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، دا مسلمانانو دا دعولا چی من ابراہیم علیہ السلام سر دیر مشابہ اور دیر قریب یو. یہودیانو پدے بان اعتراض کرو کہ ابراہیم علیہ السلام خپل وطن اصلی عراق پرے خودو، شام تے ہجرت ہوکو، ناخو علتا کیو بیا علتا وفات شو. بچی پا شام کے اسے دل دا شام پزمکبان دیر پیغمبران داغلی دی، او دا ابراہیم علیہ السلام قبلہ بیت المقدس، دا طول پیغمبرانو قبلہ بیت المقدس. نو دا تاسو سنگا
دا حجاز اوسیدون کی بیت المقدس پری خود او بیت اللہ خپل کعبہ جوڑ کړل. څنګه د ابراهیم علیہ السلام تابع اخو د شام اوسیدون کیو او بیت المقدس ته مخ کو او ته بیت الله ته مخ کې. څنګه د ابراهیم علیہ السلام د ملت دعوه کې د مشابهت دعوه څنګه کې؟ نو جواب الله پاک کوي چې د ټولو نه اول بیت الله جوړ شوی دی. د عبادت په طور باندې د عبادت لپاره چې کوم کور جوړ شوی دی هغه بیت الله دی، بیت المقدس نه دی. الله پاک چې د ځمکې او د اسمان د جوړولو اراده کړې ده نو اولې هوا پیدا کړله، بیا په هوا باندې اوبه واچولې، په خپل قدرت باندې هوا او اوبه یې ودرولې دي. په دې اوبو کې بیا یو قسم حرکت پیدا کړ لکه زنانه چې شملې شاربي، نو د شاربلو نه پس په دې باندې کوچ راشي، زګونه راشي او د کوچو چمته جوړ شي. نو دغسې دا اوبه وشاربلې شوې او په دې کې زګونه رالل، هغه زګ راغونډ شو او د هغې نه خاص د بیت الله ځمکه جوړه شوله. اوس چې په کوم ځای د بیت الله شریف دا کوټه مبارکه ولاړه ده، دقه ځمکه د ټولو نه اول الله پاک جوړه کړه. بیا ورپسې نور ځمکې جوړېدې، نو د مکې مکرمې ځمکه، ورپسې د نورو عربو ځمکه، ورپسې د ټولې دنیا ځمکه الله پاک اول جوړه کړه. نو د ځمکې بنیاد د بیت الله نه شروع شوی دی. بیا چې غرونه جوړېدل د بیت الله د حفاظت دپاره غیر چاپېره غرونه الله جوړ کړي دي. د بیت الله نه مشرق ته جبل ابي قبیس دی، دیم د ټولو نه اول جوړ کړي دي. بیا د بیت الله آبادی بعض روایاتو کې راځي چې د آدم علیہ السلام نه مخکې د بیت الله آبادی فرشتو کړې ده. دا اولنې کور دی. آدم علیہ السلام د جنت نه دنیا ته تشریف چې راوړو، ځمکې ته راغی نو اول یې د بیت الله آبادی کړې ده. نو ځکه الله فرمای ان اول بیت، بیشک اولنې کور، وضع للناس چې د خلکو دپاره عبادت دپاره جوړ کړی شوی دی، للذي ببکة، خامخا هغه کور دی چې په مکه کې دی. مکه او بکه دواړه د یو ځای نوم دی. د عبادت دپاره د خلکو دپاره چې مقرر شوی دی مکه کې دی. نو د دنیا د ټولو نه اول عبادت خانه کعبه بیت الله، د انسانانو د کورونو نه او د عبادت خانو نه د ټولو نه مخکې چې جوړ دی هغه بیت الله دی. دې نه مخکې نه د چا عبادت خانه وه او نه د چا دولت خانه وه، نه د چا کور، نه د چا جماعت. آدم علیہ السلام د الله نبی دی او د هغه د شان نه دا بعیده نه ده چې ځمکې ته تشریف یې راوړی دی نو د خپل کور نه مخکې د الله کور جوړ کړی دی. پیغمبر دی، خدای سره مینه ده، نو د خپل ځان د خپل کور نه مخکې د الله کور جوړ کړی دی. او دا خبره عبدالله ابن عمر
مجاہد، قتادہ وغیرہ صحابہ کرام اور تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین دا دوی قول لے کہ کعبہ دا طول دنیا دا طول کوروننا مخکنے اولنے کور دے. ادام ممکن را کہ دا خپل اوسیدو دا کور نا رستو عبادت خانے پتور اولنے کور بیت اللہ جوڑ کرے. هذا قول حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے. زمان پیغمبر علیہ السلام فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام و حوا بی بی دنیا تا تشریف روڑو نو اللہ پاک دا جبرائیل علیہ السلام پا ذریعہ باندے حکم رو لے گا کہ دا بیت اللہ آبادیو کے. نو آدم علیہ السلام دا اللہ دا حکم تعمیلو کو بیت اللہ جوڑ بیا وتا حکم شو دے طوافو کا. نو طواف مکو بیا وتا فرمائل ویت اول الناس دا طول خلقنا اول او دا اول بیت وضع للناس لے اولنے کور دا عبادت تپار چی مقرر شوی خلقنا اولنے کور دا لے. بعض روایاتو کی دی چی آدم علیہ السلام تعمیر دا کعبے اوکو نو دا تعمیر کعبہ دا نوح علیہ السلام زمانے پورے باقی وا او بیا پا طوفان نوح کے دا آبادی ختم شوا نشانات ختم شو. ابراہیم علیہ السلام بیا پا دا زڑو بنیادونو باندے دوبارہ تعمیر کرے دے بیا دا آبادی ختم شوا. جرہم قبیلہ جدا اسماعیل علیہ السلام سخرگنے دا بیا تعمیرو کو بیا دا تعمیر ختم شو. عمالقی و قوم نے اغوی تعمیرو کو بیا ختم شو. آخر کے قریش مکہ دا پیغمبر علیہ السلام عمر 15 اشکالو دق زمانہ کے دا بارانونو دا لاسا دا بیت اللہ آبادی کرک شلا نویس پڑ دلا او آبادی بیا اکرلا. دا بیت اللہ طواف یو زمانہ کے بنشوی نرے ہر وقت کے با طوافو نو. 1942 کی او بڑے رضیات راغلے وی دا باران او دا بیت اللہ نگیر چاپیر دومرا اوبوی چی دا بیت اللہ دروازے دیر شلو تا رسیدلے وی سڑے چی ادری گے و لاسونا اچت کی نو دا بیت اللہ دیر شل تا رسی نو دومرا اوبوی چی سڑے پزمک ادری گے لاسونا اچت کی نو ڈوبی کی پکے اوبا لگے دے نا دومرا زیادے وی. پدغ وقت خلق طواف چکو نو پا لامبو بانے طواف کرے خو طواف بن شوی ندے پدے اوبو کے لامبو یوالا او طواف بے کو. دا اغ زمانے تصویر او سمشتا دو کسر بیت اللہ پا دیرشل کے برا دا اوبو دا لاس ناس دی او سکسان پا اوبو کے لگیا دی طواف کئی پا لامبو باندے. نو بیت اللہ آبادی دا اوبو دا لاسا کرک شلا نو دا پیغمبر علیہ السلام عمر 15 کالو قریش مکہ آبادی بیا اکرلا و دومرا کارو شو کہ حلال پیسے کمے وے چندے اکرلا دا حلالو نا پیسے کمے وے نو دا بیت اللہ آبادی لگا کم اکرلا. شمال طرف تا دا حتویم حصہ اغیت نکٹ کرلا مخ کے دا کوٹا مبارک مستطیل وا اسے مربع جوڑا کرا. یو ترمیم پکے دغاو کچھ شمال طرف تا حتویم کٹ کر. دویم ترمیم دا ابراہیم علیہ السلام پا آبادے کے دا کردے کہ دا بیت اللہ دو دروازے وے یو مشرق تا دویم مغرب تا نو دا مغرب دروازے بند کرا او دا مشرق دروازے پریخوا. دریم ترمیم داو که چه دغه دروازه
پزمکه جوخته لګېدلې وه، اوس یې د انسان د قد نه پورته لګولې ده چې هر څوک ورته ورتلی نه شي چې قریش چاته اجازت کوي نو ورځي به کني نه به ورځي. پیغمبر علیہ السلام عائشی صدیقی رضی اللہ تعالی عنہ تا یو ځل فرمایل زما زړه غواړي چې موجوده تعمیر اوس پړما او بالکل د ابراهیم علیہ السلام د بنیادونو مطابق آبادی وکما. قریشو چې کوم تصرفات په بنای ابراهیمی کې کړي دي خلاف د ابراهیم علیہ السلام نه، داغه اصلاح حکم خدا خلق نبی مسلمانان دی، غلط فہمی به پیدا شي. نو دے وجنا اسے پختل حال پر ایکدم پیغمبر علیہ السلام بیا وفات شو. عائشی بی بی خپل خورئی عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ تا دا پیغمبر علیہ السلام دا خواہش مبارک خکارک. دا خلفاء راشدین وقت تیر شو مکہ مکرمہ باندے دا عبداللہ ابن زبیر حکومت راغی. نو دا بیت اللہ آبادی اس پر دلا دا پیغمبر علیہ السلام دا ارشاد مبارک مطابق دا ابراہیم علیہ السلام دا آبادی مطابق عبداللہ ابن زبیر آبادی اکڑلا. دو دروازے لگولے زمک سر جختے لگولے حتوی میں پکی راگیر کو. خدا عبداللہ ابن زبیر حکومت لگر وزی پس ختم شو او حجاج ابن یوسف پا مکہ مکرمہ باندے لخکر راواچو. عبداللہ ابن زبیر دا بیت اللہ خواہ کی شہید کو پا حکومت باندے قبضہ اکڑلا. بیا دا نبرداشت کول چه موجودہ آبادی دا بیت اللہ دا عبداللہ ابن زبیر یو یادگار کارنامہ پاتشی پدے با قیامت پورے دا صفتو نکیگی. نو دا آبادی بیا اس پردلا وی عبداللہ ابن زبیر دا کار غلط کرو اور دا پیغمبر علیہ السلام پا وقت چه سنگ آبادی و اقسی بوی نو دا آبادی حجاج ابن یوسف اس پردلا بیا پری خودلا. اسنے آبادی دا حجاج ابن یوسف دا لاس دا ترمیم مرمت وغیرہ مرمتون و پکی کیگی خنور ترمیمات پکی نکیگی. دا حجاج نفس بیا عالمان راجم شو او دا پیغمبر علیہ السلام دا خواہش مطابق دا بیت اللہ آبادی بیا کولا. و دق زمانہ کے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوہ ورکللا کہ بار بار بیت اللہ سپردی شو جوڑی گی نو بادشاہان با دا خپل نم دا پارا دا ار وقت سپڑی دا سپڑی بیت اللہ نبا یو کلونا یو دا لوبو شی جوڑ شی دا نم دا پارا بے ار سوک سپڑی و جوڑی بے دے وجہ ندا پخپل حال بانے پریگ دے. دا فتوہ تمام امت قبول اکرلا او اوسا پورے دا حجاج ابن یوسف دلاس ولاڑا آبادی دا. دے روایاتنا معلومی گی کہ کعبۃ اللہ دا دنیا دا طولنا اولنے کور دے جدا اللہ پا حکم بانے جوڑ شوی دے. ابراہیم علیہ السلام بانی دا کعبے یادی گی خو پزڑو بنیادونو باندے آبادی کرے دا نوی بنیادونو ندی. قرآن کے حدیث کے کہ بانی دا کعبے ابراہیم علیہ السلام یادی گی اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. نو دیدنا مراد دارے کہ پزڑو بنیادونو باندے ابراہیم علیہ السلام آبادی کرے دا. دا ابراہیم علیہ السلام پا وقت کے دا بیت اللہ بنیادونا دا شگر دا یو ڈیرے لاندے پٹ پراتو جبرائیل علیہ السلام دا اغی بنیادونو نشاندہی کرے دا. بہرحال کعبہ دا دیر روی فضیلت مقام دے دا طولنا اولنے کور دے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر علیہ السلام نے تپوس کئی پا دنیا کے دا طولنا اول جماعت کمی او جوڑ شوی دے. پیغمبر علیہ السلام او فرمائل مسجد الحرام. وی دینا پس کم مسجد جوڑ شوی دے
بیا او فرمایل مسجد د بیت المقدس. بیا تپوس کوي د دې دواړو تعمیر په منځ کې څومره موده تیره شوې ده؟ پیغمبر علیه السلام او فرمایل 40 کاله. دې حدیث مبارک کې د بیت الله آبادی د ابراهیم علیه السلام په لاس چې شوې ده، په دې اعتبار د بیت المقدس د تعمیر فاصله بیان شوله. روایاتو کې دا خبره ثابته ده چې د بیت المقدس ابتدائی تعمیر دا ابراهیم علیه السلام کړی دی. ابراهیم علیه السلام اول د بیت الله تعمیر کړی دی، 40 کاله پسې د بیت المقدس تعمیر کړی دی. بیا سلیمان علیه السلام ته چې د بیت المقدس د تعمیر نسبت کیږي، نو هغه په زړو بنیادونو باندې د بیت المقدس آبادی کړی ده، نوې تعمیر هغه هم نه دی کړی. بنای ابراهیمی باندې سلیمان علیہ السلام په حق بنیادونو بیا جدید تعمیر کړی دی. وضع للناس الذي ببکہ، وضع للناس اشاره پکې دې طرف ته دې لفظ کې چې د دې کور تعظیم د یو خاص قوم یا د جماعت حسنه، بلکې د عام مخلوق، بلکې د تمام انسانانو تعظیم زیری، تمام انسانان د دې تعظیم کوي. د خلکو زړونه بیت الله راکاږي. بیت الله کې لکه د مقناطیس کشش دی راخکلی. زمونږ په شریعت کې هر یو کار چې کوي نو د ښي طرف نه وی کوي، او د بیت الله طواف چې کوي نو د ګس طرف نه وی، ګس لاس به بیت الله ته کوي او طواف به شروع کوي. ښی لاس بیت الله ته کوي او طواف شروع کوي، نو دا الټه دی. نو ګس لاس بیت الله ته کا او طواف شروع کا. دې کې څه حکمت دی؟ وی بیت الله کې لکه د مقناطیس کشش دی راخکلی، نو د مسلمان زړه راکاږي او دا زړه ګس طرف ته دی، نو دا زړه بیت الله ته کو طواف شروع کا د زړه د اخلاصه. نو دی بیت الله کې دومره کشش دی چې ستا دا زړه به راکاږي چې یو ځل لاړې نو بیا به هر ځل وی چې خدایه ما بیا بیت الله ته بوځه. دا بیت الله به تا بیا بیا راکاږي. نو کشش پکې دی چې څوک نه دي تللی، خو نه دي تللی چې تللی دي نو زړه به بیا بیا غواړي. او چې کله هر څومره موده تېره کړه او دی د بیت الله نه واپس کېږي چې بیت الله ته ګوري نو جاړي به، سترګو نه به اوښکې ځي، جاړي به او بیا به دعا کوي چې خدایه دا راتلل مې اخري مه کوي، بیا مې راولې. الله دې ټول مسلمانان بیت الله ته بار بار بوتلی کړي. نو بیت الله کې کشش دی، برکتونه دی پکې. مبارکن د برکت نه ډک ځای دی. برکت زیاتېدل او ثابتېدل. نو زیاتېدل داسې هم کیدی شي چې د دې وجود د ډېرې زمانې نه دی او تر قیامته پورې به وي. نو د دې په دې وجود کې زیاتوالی دی. مقدار عمق بیت الله دی، 1 انچ هم زیات شوی نه دی. ابراهیم علیه السلام کم بنیادونه کړی دی، 1 انچ هم زیات نه دی. وجود همیشه دی، نو دا زیاتوالی دی. د بیت الله برکتونه د ټولې دنیا مسلمانان ګوري، مشاهده کوي چې مکه مکرمه او د هغې نه ګیر چاپېره ځمکه یو خشک ریگستان دی، یو بنجر ځمکه ده، او په دې کې همیشه هر موسم کې ہر قسم میوے، ہر قسم سبزیاں، ہر قسم تمام ضروریات زندگی ہر وقت با موجود ہوئی. دا مکی پا تاریخ کے دا سوک نشی خولے چی
چې یو انسان پکې د شپې اوږې اوده شوی دی، نهر به چرې نه وي. د شپې هر وخت په مکه مکرمه کې چې خوراک غواړې هر وخت تازه په تازه به ملاوي، هر قسمه خوراک چې غواړې. د تمام دنیا خلق راځي په رمضان کې، د رمضان نه مخکې په حج کې لکونه خلق بلکې کروڑونه خلق اوس وررسي. تعداد هر وخت زیاتېږي، پخوا به تعداد کمو، لکونو کې به اوس به کروڑونو ته رسي، او دې ټولو ته هر وخت خوراک پوره پوره رسي. په نورو موسمونو کې هم خلق هر وخت د زرګونو په مقدار کې وي، او چرې بچانی ویلې چې فلانی سیزم په مکه کې کته پیدا نشو. تازه پی، تازه ماستو، تازه کوچ هر وخت به ملاوي. مده په بانډو کې دا خلک څاروي زیات ساتي وي، پی ماسته د خدای فضل دی ډېر دی. نو دا تی ماسته کله به داسې راشي چې ستاسو د علاقو کې به درکه ونه لګي. او په حرم شریف کې هر وخت کم سیس چې غواړي وي به حاجیان قربانی کوي، ګډان چیلی علالی، لکونه خلق لاړ شي، دې لکونو خلقو ته د قربانۍ څاروي هر وخت ملاوي او ګران به نه وي، مناسب نرخ باندې هره زمانه کې به ملاوي. نو یوازې د حج په موقع نه جنایات د خلکو نه کېږي، خلاف ورزی کیږي، او شریعت په هغې کې ګډ چیلي اوښ وغیره حلالول لازم کړي. نو دا ګډ چیلي اوښ غوا دا هر وخت هغه ځای کې به موجود وي، او داسې نه چې د بار ملک نه دوی را غواړي، هلته یې خدای په خپله پیدا کوي. یجبع الیه ثمرات کل شی، راخکی شي روړي شي د حرم ته ثمرات کل شی، میوې د هر یو شي. په دنیا کې د کم یو میوې نوم چې تاله نه درځي هلته ګوره نو هغه میوه به موجود وي. تمام دنیا میوجات را رسي به. نو یجبع الیه ثمرات کل شجر، الله نه دی ویلی چې د هرې ونې میوه، ثمرات کل شی د هر شي میوه به را رسي. نو د دې کارخانو دا جوړ کړی شوي څیزونه دا د کارخانو ثمرات دي. تمام کارخانو چې څومره څیزونه جوړ کړي دي بهترین چیز به مکې ته رسي. دا کم حاجیان چې هلته لاړ شي حج عمرې له، دا هم د خدای په نسبت باندې بهترین دي هلته رسېدلي دي. خدای دې دا مطلب نه دی چې د نوره دنیا کې د کاش کمبورې پاتې دا بیکاره خلک پاتې دي، نه په ټوله دنیا کې ښکلي څیزونه ډېر زیات دي، په مکه کې ځایږي نه چې ټول هلته لاړ شي. خو د هغه ځای چې څومره ضرورت دی ښکلي څیزونه الله هلته لېږي، نوره دنیا کې هم ښکلي څیزونه به وي. نو پاتې خلک دې خفه کېږي نه چې موږ جو ډېر بیکاره یو، موږ هلته نه یو رسېدلی. نو بیت الله ته ښکلي ښکلي څیزونه ټول ور رسېږي. او بیا منځونه چې په بیت الله کې نو په کور کې یو منځ کې دا دی یو منځ، د محلې په جماعت کې وکړي نو دا 50 منځه، یو منځ د 50 منځه شو. په جامع مسجد کې منځو کې دا یو منځ د 1500 منځه شو. بیت المقدس کې منځو کې دا یو منځ د 15,000 منځونه شو، یا 50,000 منځونه شو. مسجد نبوي کې یو کې 50,000 منځونه شو. په بیت الله کې مسجد الحرام کې منځ کې یو پلاک شو. نو بیت الله فضیلت لري، د تمام عبادتونو مرکز دی. او چې کله حج دی او عمره دی وکړله واپس کلی ته راغللې داسې پاک شولې لکه په کومه ورځ چې د موره پیدا شوې د ګناه نه پاک وي دقه شانتې پاک شولې.
بیا پدے کے آیات بینات واضح نشانات تی پکے دا افضلیت نشانات مقام ابراہیم یو پکے مقام ابراہیم دے ابراہیم علیہ السلام چکلا آبادی دا بیت اللہ کولا نو دیوالو نا چیوال بیا دا سینے نا چی دیوال اوچت شی نو گلکار قوازی تڑی نو دا قضے کے بیا دا قوازی ضرورت تے اللہ پاک دا جنت نا یو کانے را لے گلے لے وی پدے کانے ادرے گا آغا کانے جس سمرہ ابراہیم علیہ السلام اوچتے دل غسل اقم ربدا کانے اوچتے دل چی بیا با واپس را کزے دل غسل دا کانے با پخپلخ کا تکے دل دا کانے دا سے نرم شوی دے چی دا ابراہیم علیہ السلام قدم مبارک پکے ڈوب شوی دے 3 انچا تقریباً پدغی کانی کے قدم مبارک ننوتے دے اس مخکاری حاجان ورشی و توگوری مقام ابراہیم دا بیت اللہ پخوا کے دروازے سر پروتو کہ طواف اوشی اللہ حکم کرے دے مقام ابراہیم سر 2 رکعتوں کا بیا دا بیت اللہ دا دروازے دا خوانا مقام ابراہیم یوڑے شو او دا بیت اللہ مشرقی دیوال کے حتیم طرف تا بنیاد سرکے خودے شو بیا طوفان راغلے اوبر راغلے او دغه اوبو دا بیت اللہ دا خوانا مقام ابراہیم یوڑو مسفلے بازار طرف تا اوبو اوڑے دی او چکل طوفان قلار شو بیا دغا مقام ابراہیم کانے اغیر روڑو دے زمزم کوئی سرا یو کوٹگے والا جوڑ کرو پاگے کے خود سزمانے پورے کوٹگے وا بیا دا طواف رش دیر زیاد شو دے کوٹگے بر رکاوٹ جوڑو چی رکاوٹ پا کراغی نو بیا اغا کوٹگے ختم کرلا او دا سی ور کوٹے دا شیشے یو خولی جوڑ کرے رے او گرلے وطا لگولے رے پاگے کے اخرے تقریباً گز خوشا مقامے والا جوڑ کرے رے دزمکی نا یو ڈبے جوڑا کرے را اوچتا او پاگے ڈبا دا پاس دا کانے پروت تے بیا تینا گیر چا پیرا بلور یو شیشا خول تو دے باغی کے ارکان بالکل واضح اخکاری ندے مقام ابراہیم سرا 2 رکعت منز کوا دویم نشانی پا کدارا کہ بیت اللہ تا سوک داخل شو نو دے با پا امن باندی وی من دخلہو کانا آمنا سوک چے بیت اللہ تا داخل شو دے با پا امنی نو انسانان خپریرا کہ دا زنگل حیوان کا پدق دے کراغی نو حس یو انسان باغبان حملہ نکی او نبا یو حیوان پا بل حیوان بانے حملہ کی بل نشان پا کدارے جی کال پا کال دا حاجان حج للارشی جمرات اولی ہر یو جمرہ پا اوو کانو بانے اولی نو دا لکون خلق چی اوو کانی اولی نو دے یو جمرے سربا دا دے کانو نا دا سی غر جوڑ شوی وی او دا غر نجوڑی گی دا کانی ختمی گی دا چرت لارشی وی دا چا حج اللہ قبول کرے رے فرشتے راشو اغا کانی دا دیزے نوڑی نو دا بلی او نشانی او دا یو معجزہ دا امت تے خدا پاک خی کہ دا لکون کانی سشو نپاتی کی گی او سپک ناپوی خلقی دا کانو پدے پکیڑو گزارو نکی بوتل کی اوبس کے لیے بوتل و سری غم و پسی ورولی
دا کار ٹھیک نہ دے پکیڑو وشتل نے سوک کئی نا واڑا واڑا کانی تاغے با وشتل کئی بیت اللہ نہ باہر کچا جرم کری اور بیت اللہ تلال التبا صداوتا نہ ملاوی گی بلکہ حکومت نے مجبور کی کہ دا حرم شریف نہ اوزی کہ باہر شی بیا بو سر قانونی کاروائی کئی اور دا غزے کے بپے گزار نہ کئی وہی بینا سزا بنور کئی کم قوم چ پدے دے کے دا حملے کولو کوشش کرے دے دا بیت اللہ دروانہ ولو کوشش کرے دے اگا اللہ ختم کری دی بیا کسو کوشش کئی اللہ بے ختمی ابراہ لخ کر روستے ہو اللہ ختم کرے دے پیغمبر علیہ السلام تا یوسو گینتو دا پارا پا حرم شریف کے دا یوسو کسانو دا وجلو اللہ اجازت کرو او بیوے چے گورے دا اجازت خصوصی مالو شو زمان مخکم بیت اللہ کے قتل و قتال حلال نو او بیابم حلال نی صرف مال یوسو گینتو دا حلال دا بہر نہ یو دشمنم رات لی نشی چی پا بیت اللہ کے حملو کی ہاں عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بانے دم حجر اسود پخوا کے حجاج ابن یوسف گزار کرے دے حملے پہ کرے دا کوئی حجاج ابن یوسف پخپل داکار حلال نگنا خو سیاست او حکومت والستر گلن دے کر داکار اقو کو ندا مسلمانانو ندا کار پخپل شوی دے دا بل چاڑا لاسا ندے شوی اس گر کو آگ لگ گئی گر کے چراغ سے نخپل لاسا شوی دے باہر نہ سوک ندی راگ دے حج دا بیت اللہ فرض دے پا عمر کی یوزل و پا چابان دے فرض دے پا دا کم انسان سرا چا دومرا مال دولت وی چا دے دا خپل کور ضروریات پورا کولی شی دا دا پا ذمہ بانے چا دا چار نان نفقہ دا داغوی نان نفقہ پورا کولی شی او دے حرم شریف پورا تلی اور آتلی شی او سترگی جوڑی وی لاس خپی جوڑی معذور نی نہ پدوانے حج فرض دے زنانہ دا پارا محرم ضروری دے پردی سڑی سر بزینا کہ پردی سڑی سر لالا گناہگار تلی رو گناہگار برازی کہ یو زنانہ دا سی چی داغی محرم نوی ناغد اخیر کے حج بدل دا پارا بل سوک اولے گی پخپل دی نزی محرم سوک دے یا با خاون وی یا با پلار وی رور بوی روار بوی تر بوی خرائی بوی چی نکاح چا سر نکی گی نو تر ماما رور روار خرائی پلارو نکو کرزائی رور وی ہم خوچے امن والوی خراب سڑینا نکدا سے محرم نوی نبی آدی نزی ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ بے شک اولا نیکور وضع چه مقرر شوید للناس عبادت دا خلق دا پارا دا اللہ دا عبادت دا پارا للذی خامقا اغکور دے بے بکتا چه پا مکہ مکرمہ کلی مبارکن برکت والا دے وہدن للعالمین او ہدایت دے تمام عالمون دا پارا فیہ آیات بینات پدے کے واضح نشانات تی مقام ابراہیم یو پاگے کے مقام ابراہیم نے دیر پکے دا قدرت نشانات تی دا زمزم دا ابو گورا دا زمزم کوئی گیر چا پیر دا طول ازمک لاندے کانے دے غر دے او دا بیت اللہ دا طرفنا پا دے کانی کو ابرا روانی شوی دے
زمزم کوی کې نو د زمزم په کوی کې چې کم کان لري او دا غینه اوبروزی نو 1 انچی سورې لري پاغې دا اوبروزی دا اوس چې 5 روپو دا سکره د قمره 1 سورې لري او د بیت الله د لاندې الله یو عظیم سمندر د اوبو اخره او د هغه سورې نه اوبروزی غټ موټر وته لګېدل لري او تمام خلکو ته دا هر وخت رسیږي په مکه کې دا اوبه خوري کړي دي مدینه منوره ته د زمزم دا اوبه رسیږي عجیبه خبره دا وره چې په موټر خو اوبه راووتې او اجیات طرف ته یو لوی سټورې جوړ کړی هلته لاړلې په موټر باندې خو دا اوبه د چا بنګلې ته په موټر نه خیږي د زمزم اوبه په موټر کې د چا بنگلې ته خیږي نه نور اوبه په موټر شاهي محل ته ختلې دي نور اوبه د زمزم نه غیر د بادشاہ کور اوچت دی نو په موټر نور اوبه خیږي خو د زمزم اوبه په موټر نه خیږي دا عجیبه قدرت نظام دی د زمزم اوبه په کولر کې واچې لوښي کې واچې نو او خیجوا خو په موټر به بره نه خیږي د بادشاہ محل ته نه خیږي ومن دخله كان آمنا اغا سوک بیت اللہ تا داخل شو کان آمنا نو دے با امن باندی وی وللہ علی الناس خاص دا اللہ دا پارا علی الناس پا دے خلق باندی لازم دے حج البیت حج کول دا بیت اللہ پچا من استطاع الیہ سبیلا اغا سوک چی طاقت لری دیتا دلارے تو خو سروی کری و سروی ومن کفر اغا چاچ انکارو که دا حجنا دا فرضیت نے انکارو که ناخو کافر نو اللہ بے نیاز دے اجت وطنشت دے یا دا فرضیت نخو انکار نکی خود دولت لری طاقت لری اسینا نو دے کفران نعمت کے راغلی دی شکر نہ ادا کی ومن کفر اغا چاچ انکار کرے دے من لیا ندی کرے فإن اللہ پس بے شک اللہ پاک غنی بے پرواہ دے عن العالمین دا تمام عالمون اللہ بے پرواہ دے سبحان ربک رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار برحمتك يا أرحم الراحمين.